السلام علیکم ورحمت الله. قدرمن لیدونکو، الحمدلله په خوست باندې خو ښایسته واورې وشولې. تاسو به دا غرونه هم ګورئ او دا ښایسته موسم به هم ګورئ. په نام یې خو دا هوا ډېره پاکه شوله، خو بعضې خلکو ته یې مشکل هم پیدا کړي دي او د دغه مدرسې دغه دیوال چې ګوره دا یې چپه کړی. او د دې تر څنګ یوه بله مهمه خبره تاسو سره لرمه، نو هیله ده دا ویډیو راسره وګورئ او موضوع داخل ته دا خبره هلته درته کوم. راځئ ما پسې. د دین ښکلې ماشومان وي دي تل د فلسفې مدرسې د مدرسې وي دي تل د فلسفې مدرسې د مدرسې. قدرمن لیدونکو، الحمدلله موږ چېرته چې ولاړو دغه مدرسه ده. د مدرسې تر څنګ تقریبا 100 کورونه دي چې هغه اشد ضرورت اوبو ته لري. او یو مهم کار چې شوی د دې څا وهل شوي، دې ته فلټر یې تېر شوي، ټول کار یې خلاص ده. الحمدلله اوبه هم کامیابه ده. یو کار چې پاتې ده، دې ته مرسیبل پاتې ده او تر څنګ ورته یوه ټانکي جوړول هغه پاتې دي او شمسي یا هندارې دا لګول ورته پکار دي تر څو دغه سیستم فعاله شي او دغه 100 کورونو ته او دغه مدرسې ته دا اوبه ورسي. نو کاري صاحب څنګه راسره ولاړ ده، الحمدلله برمخه وشوله. اوس خلکو غوښتنه چې شی ده. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله د موږ مخته چې کاروان صاحب راغلی و نو برمې په باره کې ویډیو کړې وه، نو په خیر سلامتۍ سره ټوله برمه ووته او خیط خرمونه اوبه لري. اوس چې کوم ضرورت دی هغه د مرسیبل ته ضرورت دی، او بل په څنګ کې د شمسي ته ضرورت دی ځکه چې مرسیبل خو په شمسي سره اوبه رسیږي، او بل کوم پیپونه هغه چې ورته لاګي دا سامان ته ضرورت. او تر څنګ یوې ښکلې ټنکۍ ته هم ضرورت دی تر څو 100 کورو ته اوبه ورسوي. ټنکي ځکه ټول کلی په انتظار دی، هر وخت پوښتنه کوي چې تاسو برمه څنګه شوه. نو یوه ستره ټنکي چې ټول کلي ته خیر ورسیږي، نو دا اساسي اړتیاوې دي. قدرمن لیدونکو، د کري صاحب خبرې تاسې واورېدلې او دغه د اوبو سطحه د الحمدلله وهل شوي او تر څنګ مهمه خبره دغه ده چې اوبه یې کامیابې شوي دي. د 100 کورو ته مو اوبه ورکولی شي، همدغې مدرسې ته مو اوبه ورکولی شي، خو فقط د کمو امکاناتو په نه درلودلو سره دغه نیمګړې ده او دې ته اوس پکار ده چې موږ مرسیبل هغې دپاره شمسي ورته برابرې کړو او یوه ټانکي ورته برابره کړو تر څو 100 کورونو ته او دغه مدرسې دپاره اوبه تیارې کړو. نو دغه محتور به څوک وي چې دې کې موږ سره برخه اخلي. راځئ کمه مرسته وکړو تر څو دغه سیستم ورته فعاله کړو. د 100 کورونو ته زموږ او ستاسې خویندې او وړه ماشومان، هغې تر څنګ نور خلک هغه ډېر په تکلیف باندې دي، لرې ځایونه اوبه راوړي، په سر باندې یې بشکر اخیستې وي، ورته ډېر تکلیفونه وي. راځئ دغه خویندې دعاګانې واخلو، راځئ د دغه ماشومانو دعاګانې واخلو چې ډېر لرې ځایونه اوبه راوړي او دغه سیستم ورته فعاله کړو. پر بیا ښې چارې ښه درته غواړم. مدرسې د الله د دین ډېوې مدرسې د مدرسې مدرسې د مدرسې په اخلاصات مو ثنا لا اله الا الله.